ګرانو زړه ته رانږدې ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول راغلي وئ او خپل نوی درس کوم درس دی د شکلونو درس ته غوږ ونیسئ. تاسې په دغه پاڼه کې وګورئ څنګه ښه شکلونه دي. نو خپل درس په څه شي پیل کړو؟ اوس نو مو زده شوي، په خپله ووایاست. آفرین، شاباس. د موږ تاسو مبارکه کلمه. لومړی شکل د مربع شکل دی. د مربع شکل ته وګورئ، دا څومره ښایسته شکل دی. 4 کنجونه لري، 1 2 3 4 کنجه. او دا دایره ده. دایره هیڅ کنج نه لري، ګردی لکه تاسو په کور کې چې ساعت وي او داسې نور شیان. او دا مستطیل دی. مستطیل څومره نارنجي ښکلی مستطیل دی. دا هم 4 کنجه لري، د مربع نه لږ اوږد دی. او دا مثلث دی. مثلث 3 کنجونه لري. څومره ښکلی او شین شکل یې دی. نو اوس به راشو د سوالونو برخې ته. زه درځنې پوښتنه کړم، تاسې راته ځوابونه راکړئ چې پوه شوي یې که نه. دا کوم شکل دی؟ څوک وایي؟ زه وایم دا مستطیل دی، 4 کنجه لري او اوږد دی. ښه، آفرین. دا څوک وایي؟ دا یې څه شي شکل دی؟ زه وایم. آفرین، ووایه. دا دایره ده، هیڅ کنج نه لري، ګرده ده. ډېر ښه. نو دا بل سوال دی. دا کوم شکل دی؟ ما ورخطا کېږه، فکر وکړه کوم شکل دی؟ زه وایم. آفرین، ووایه. دا مربع ده، 4 کنجه لري. 4 کنجونه لري. آفرین، شاباس، ډېر ښه. او دا څوک وایي؟ دا کوم شکل دی؟ زه وایم. آفرین، ووایه. دا مستطیل دی، 4 کنجونه لري، د مربع نه لږ اوږد دی. ډېر ښه. او دا شکل څوک وایي؟ زه وایم. ډېر ښه، ووایه. دا مثلث دی، 3 کنجه لري. مثلث، تور مثلث. آفرین، شاباس. نو شکلونه مو زده شول، درس مو ختم شو. پر بل درسه د خدای پامان.